أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وړي بابا ساده ګل خون بیا را روان دي او په دې پشاپر کې ورسره سدي ما ښکاري غوښه ده ورسره تورې که ورشم پوښتنه دې وکړم ماشاءالله دا قاري شوی دی ښه او کنه ښایسته صورت یې ویلې ماشاءالله او کنه خدای دې روغ لاره لغسې قاري سیړي یله که ساده ګله څنګه چل دی ماشاءالله ته خو قاري شوی ښه ښایسته صورت دې ویلې الله پاک دې په خپل دربار کې قبول کړي یا لکه دا چېرته روانې او په دې پلسټیک کې در سره سدي یله که مټوریا ډېرې پوښتنې به رانه نه کوې ښه یو خو د روژې میاشت ده او بل پکې ته راغې داسې خبرې کې مازغه نه دي مازغه مې پوندو ته تللي دي دا کوپړې مې خالي پالي ده او که نه که غوسه شومه بیا به دې خیر نه وي لار راکوه چې درنه ځمه وساده ګله ډوډۍ دې خپله دا راته ووایه چې تا روژه نیولې ده او که روژې ته نیولې په دې باندې مې پوه که یاره په دې روژه کې ولې غوسه کوئ روژه کې خو غوسه ښه نه وي که نه سړی یو بل ته وخاندي دا خو په دې نه ده چې صرف خوله بنده کړي او بس مړه هسې مزول لګې یاره و مټوریا خبره خو دې ښه وکړه خو مطلب داسې دی که نه چې خېټه کې مې مږکانو کرکټ شروع کړی دی او فاینل میچ دی پوه شوې نن ډېر زیات وږی یم روژې ورخطا کړی یم او که نه په عذابول به نه کې ویله به خبر شي چې د تارو جبې له ورشي نن دې روژه اسانه تېرېږي نو په دې خاطر داسې ښې خبرې کې چې کله ستا روژه سخت دی نو ته به په موږ باندې غوسې کې تېره ورځ دې راباندې خوله لګولې وه د ولږې د لاسه یاره نیم دا وګوره د دې یو سیټ غوښه مې نیمه نشته دی خدای دې ښه کړه خو زه خیر یو شی به درته ووایم کېدای شي خپله پوه شي ته په شعر باندې یاره صحیح ده ساده ګله صحیح ده وایه شعر دې وایه چې وکنه چې ویورو خو شعر به د روژې په باره کې وي او کنه د روژې مبارکه میاشت ده نو د روژې دپاره به شعر وي چې ګناهګار نه شو لکه د مار غوندې صحیح ده مټوریا غوږ شه ورته شعر لږ خفګاني غوندې دی ډېر خفه غوندې شعر دی هسې نه چې ورته وجاړې او که نه خپل احساسات کنټرول که وایي هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي والله دا نن روژه خو نه تېرېږي ساده ګله ډېر زیاتې خفه کمه یوه ګنټه ځانو ته پاتې ده دا به څنګه تېرېږي هلکه منډه که مټوریا کور ته ځه مورې ته چېرته دلته راشه کار مې ده در سره له هوی ساده ګله څه چغې دې شروع کړي دي مړه پښلمي ټیم دی او چغې دې شروع کړي دا ګاونډیان وسه وایي لږ په کلار خبرې کوه نه که نه مورې خیر دی ګاونډیان موږ ته څه نه وایي موږ ډېر شریف خلک یو او که نه ګاونډیان خپل کار کوي د پښلمي ټیم دی په همدې وخت کې به شروع کړو د ورځې خو بیا سړي نه شور نه وځي او که نه تیلې بیا ختمې د ورځې یو خو وږي او بله ګرمي شي خو خبره داسې ده که نه مورې چې ما غوښه راوړې وله پښلمي ته هغه څنګه شوله بېګا مې چې راوړله غوښه او پښلمي ته سبا پخه کړه چې ویخورو ورته د خیر سره وایي ساده ګله زویه غوښه یادې او که نه مورې ډېره ښایسته نرمه غوښه وله مې ډېر په مینه سره راوړې ده روژه مات خو غوښه ډېره کتغ دې پوخ کړی نو دا زه پښلمي ته به یې وساتو نو اوس یې په هغه چې ویخورو مې ډېره زیاته په مینه راوړې ده او داسې انډیوال مې راته راکړې ده چې بیخي هډوکې او واز کې پکې اچولې مې نه وه سره غوښه یې راته راکړې وله وایي زوی جانه خو غوښې سره خو داسې چلو شو که نه اوس څنګه یې ورته ووایم یاره څه که درته ووایم نو ساده ګله زویه یاره غوښه نه وه و مور جانې خیر خو به یې که نه داسې ورخطا یې خیر خو به یې څه خبره ده خبره وکړه غوښه څه شوله وایي زوی جانه خبره داسې ده که نه چې غوښه پیشو وخوړله مړه ها دا خبره ده مور جانې غوښه پیشو وخوړله ورشه پیشو ته ووایه ورته روژه م ته ونیسه ولاکې روژه ونیسم زه او که نه ځنه لاړم خپلې کوټې ته وایي ساده ګله زویه ته نه شرمېږي پیشو خو بې زبانه شی دی هغه چېرته پوهېږي خو به چې چېرته د خېټې مال پورې ورځي خوري یې که نه هغه څه پوهېدله چې دا غوښه پاکه ده او که خرابه ده نو دا خلک خوري او که ماته یې راوړې ده هغه نه پوهېده که نه په دې خاطر یې وخوړله هغه بې زبانه وله هغه بې زبانه ده ولې موږ ورته بېخي ډېر ښکارو هغو ما ځان ته راوړې وله که نه او که نه چې تر سبا ماښامه پورې مې راویښ نه کړې ښه مورې او که نه زه ځمه چې خپله دې بړستن کې سر نه راباسم او پیشو ته وورته ته روژه م ونیسه هلته یې وتړه ټول ورځ ورته ډوډۍ ورنه کړې ځانه لاړمه کوټ ته یله که مړه ځان واله که ویډیو مو خوښه شوي وي نو ویډیو سره لایک کړئ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د نور ویډیوګانو لپاره او که نه لکه د مار غوندې په خدای سپارمه بله ویډیو کې به سره ملاویږو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله کوې